د هلمند ولایت د مرکز لښکرګاه ښار دوهمې ناحیې اړوند د شهید غلطان په سیمه کې د لښکرګاه ښاروالۍ په انکشافي بودیجې د 12 میلیونه افغانیو په ارزښت د یوه ورزشي جمنازیم د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښودل سول. یاد جمنازیم د 1296 متره مربع په مساحت کې جوړیږي چې د جوړېدو چارې یې مخکې د ازادې سیالۍ له لارې یوه خصوصي شرکت ته ورکړل سوي وې چې د شاوخوا 4 میاشتو په جریان کې به یې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. د لښکرګاه ښاروال مولوي احمد سعید انصاري د یاد ورزشي جمنازیم د پرانیستنې پر مهال د غونډې برخوالو ته د وینا پر مهال وویل چې د دې جمنازیم په جوړېدو سره د لښکرګاه ښار ځوانانو هغه ستونزې چې د ورزشي لوبغالو په برخه کې یې لرلې راکمې سي. د نوموړي په وینا چې په لښکرګاه ښار کې یې ګڼ شمېر رغنیزو پروژو کارونه دوام لري. املاکي مشکلات تاسو ته ورونه بهتره معلوم دي چې هغه ډېر وخت غواړي. په آینده کې به انشاءالله العزیز چې موږ کومه ژمنه کړې ده دا پلانونه به ټول هغه انکشافي پروژې دي که پلانونه تطبیق کول دي دا زموږ وعده ده درسره انشاءالله العزیز چې دا به موږ پوره کوو. خو ستاسو په همکارۍ باندې دا و چې هم دا کومې پروژې مخته روانې دي یا ښاروالۍ ژمنې کړي دي دا د دغه وکیلانو په همکارۍ باندې چې دغه خپل ښاریان او د ښار اوسېدونکي او دغه څه هڅولي دي چې پر وخت باندې هغه د خپل صفایان تسهیل مداخلي بینک ته تحویلوي. د لښکرګاه ښاروالۍ د انجینرۍ عمومي مدیر انجینر محمد عباس زیرک وویل یا د پروژه د لښکرګاه ښاروالۍ په مالي لګښت د 12 میلیونه افغانیو په ارزښت جوړیږي چې د 4 میاشتو په جریان کې به بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. هلمند ولایت لښکرګاه ښار د 2 ناحیې مربوط ساحه کې د شهید غلطان په سیمه کې د یو باب عصري جمنازیم د بنسټ ایښودنې مراسم موږ نن لرو چې د یاده پروژه د لښکرګاه ښاروالۍ د انکشافي پلان لرو پلي کېږي چې تقریبا د 4 میاشتو په موده کې به تکمیل سي او تقریبا تخمیني لګښت یا قراردادي لګښت دی هغه 12 میلیونه یا 100 لک افغانۍ دی. د هلمند ولایت د ورزش امریت استازی شیرخان شیرزاد سکون رادیو سره مرکه کې وویل دا یو نیک اقدام دی چې د لښکرګاه ښاروالۍ لخوا د ورزشکارانو لپاره جمنازیم جوړیږي او زیاته یې کړه چې ورزشکاران لا هم دې ته تشویقیږي ترڅو ورزش ته دوام ورکړي. جمنازیم نو د هلمند د ورزشکارانو لپاره یو لاسته راوړنه ده چې د دوی لپاره او په معیاري ډول چې جوړ شي دا یو ورزشکاران ډېر تشویق کېږي ځکه په هلمند کې داسې جمنازیم نشته چې معیاري جوړ شوی او سټنډرډ جوړ شوی. بل لور ته بیا هلمند میشتې د یاد جمنازیم د جوړېدو څخه خوښ دي او وایي خوښ دي چې د هلمندي ورزشکارانو لپاره جمنازیم جوړیږي او زیاته یې کړل چې ورزشکاران له ډیرو ستونزو سره مخ دي چې د دې جمنازیم په جوړېدو سره به یې ستونزې تر یوه بریده راکمې سي. جمنازیم نه لرو موږ د لوبو کولو لپاره ځای نه لرو موږ همیشه په ډبرو کې فوټبال کوو موږ همیشه په خټو کې فوټبال کوو اوبه دي ستونزې دي مشکلات دي. هلمند کې اوس دا دریم جمنازیم دی چې د فوټسال لپاره یا په دغه جمنازیم کې د تکواندو او نورې ورزشي لوبې کېږي. دا یو بهترین کار دی چې د هلمند ښاروالۍ لخوا ترسره سو. اول خو د حکومت او ښاروالۍ څخه مننه چې دا جمنازیم جوړي. دوهم د دې ساحې اوسېدونکو ته د لښکرګاه اوسېدونکو ته دا یو ښه سهولت دی ځکه زموږ ځوانان ورزش ته ضرورت لري چې صحتمند واوسي یو مصروف واوسي. هلمند ولایت کې داسې مهال د یو ورزشي جمنازیم د رغونې چارې پیل سوي چې لا هم هلمند کې هلمندي ورزشکاران د ورزش او سپورت په برخه کې لوی او معیاري ډګرونو او جمنازیمونو ته اړتیا لري. محمد اسماعیل وفا، سکون رادیو.